د ژوندي عرفان یو سلطان خبره ده، ربازار ترس نومیږي، وایي چې د مینې د زده کړې مهمترین ټکی دا ده چې مینه په مینې کولو ترلاسه کیږي. مینه دومره زیاته ده، دومره پریمانه ده چې اصلا زه کله کله فکر کوم چې اصلا دی ویلو نه ده، او یوازې مینه په کولو سره څیره مومي، شکل مومي، بڼه مومي او سړی تجربه کوي. نو په دې خاطر ما هم خپل هم تصور مې دا ډول چې د مینې کولو جنت د لړۍ په بشپړولو سره به زه نور څه د ویلو لپاره تازه ونه لرم، خو وروسته له څه دمې بیا زړه خپل غږونه راپکې پورته کړه، د زړه نغمې بیا دغه آواز راوکاوه، بیا چې زه باید مینه وغږوم، مینه ووایم، مینه وښیم، مینه څرګنده کړم. ځکه دا چې زما تصور دا ده له خپلې ټولنې، له خپل نسل، له خپل ولسه چې ټول د مینې جال وهلي دي، ټول د مینې غوښتونکي دي، ټول د مینې وږي او تږي دي. ځکه نو زما او تا په شان هنروال انسانان وګړي که چېرته مینه په خپل کلام او په خپل د کلام په وزرو باندې د کلام په رنګینیو کې راټولې نقاشۍ سره وځلوي، فکر کوم چې د خپل نسل او خپل ولس د عمومي درملنې لپاره به ډېر ښه کښت پیل کړی وي. د مینې هم تعریفونه سوي دي، مختلف تعریفونه یې سوي دي، داسې لکه هغه د شعر تعریف چې ده، داسې په واحد تعریف باندې توافق نشته ده. د مینې یو تعریف راته وکړئ چې ستاسو له نظره مینه څه ده؟ عموماً صاحب بعض شیان ډېر ساده دي، خو زموږ ذهني پوهه راته وایي چې بیا باید د اکاډمیکو څېړنو له خوله په ډېرو تیوریکو تعریفو کې هغه عموم پیدا کړو او په حافظه کې وساتو. لکه څنګه چې تاسو ویل، مینه دغسې ده. مینه که د ټولې دنیا د اوسنۍ څه باندې 7 یا 8 میلیارده انسانان تعریف کړي، بیا هم مینه له دغه ټولو تعریفونو نه زیاته راوځي. ځکه مینه د تخلیق انرژي ده، مینه د ټولې پنځونې سرچینه ده. نو د دې لپاره تعریف پیدا کول اصلا په دغه ژبه چې د ما په نظر ذهني ژبه ده، دغه لپاره ډیره مشکله ده. خو بیا هم د دې لپاره چې خپل زما د خبرې په بل معما وانه وړي، و به وایم چې هر هغه ساده او اسانه کار چې زه او ته د بل انسان لپاره پرته له څه مقصده تر سره کولی شي، مینه ده. د مینې په حصه کې د موږ په ټولنه کې داسې یو تصور موجود ده چې مینه همدغه ده چې یو څوک په ځواني کې کوي د یو چا سره یا واده سي او یا واده ونه سي، بس دغه ده. او بل ځینې نورې مینې هم سره بېلوي، فرضاً د مور محبت چې ده، د پلار محبت چې ده، همداسې د ورور سره محبت چې ده، د وطن سره چې ده، دا بیا سره بېلوي. دوی وایي چې دا بیل دي او دغه کومه مینه چې له مقابل لوري سره یې سړی کوي دغه مینه ده. ستاسو په نظر دا څنګه ده؟ عموماً صاحب بې له شکه موږ تاسې په خپل فزیکي او ذهني ژوندانه کې حدود لرو. زما او ستا جب شاید دغه وس ولري چې خپل کورنۍ کې ورباندې وپالو. نو په دې خاطر ده چې یوه توده مینه ده چې زه ته او هر وګړی له خپلې کورنۍ سره، له خپلې کورودانې یا کورودان سره کوي. دا توده مینه ده یا ګرمه مینه ده یا آتشین عشق ده، او دا د هغوی حق ده، روا حق ده. په دې مینه کې باید د کورنۍ جنت راټول وي او پکې وغوړېږي. بل هغه مینه ده چې موږ له بل سره کوو، له ژوند او ژوندو سره یې کوو، هغه د خیر احساس ده. زه او ته په لاره روان یاستو، یو بوډا او یا 80 کلو بابا په مخه راځي، بوټونه شلیدلي، ګریوانې څیرې، پګړې خیرنه او درد اخیستی اوښکې روانې. هر درد چې درته غږوي ستا جیبونه دې کفایت نه کوي چې هغه زخمونه ور ټاپ کړي ورته. ولې یو کار کولی سو چې غېږه ورکړو، په غېږ کې ونیسو، یوه دقیقه یې څنګ سره کېنوو او د ده د زړه دردمنو چغو ته غوږ کېږدو، یوه شېبه اوښکې ورسره شریکې کړو، د خپلو سترګو له لارې د ده زړه ته غذا ورکړو، د مهربانۍ غذا. نو دا مینه ده. بیا به یوه نمونه دلته رانقل کړم چې مینه څه ډول کارونه کولی شي، څه ډول اعجاز رامنځته کولی شي. یوې مور ماشوم راوړی و او دې ماشوم حرکت نه درلود،
د ژوند هیڅ ډول فزیکي نښې په دې کې نه وي. فکر کوم دا پیښه استرالیا کې شوې وه. ډاکټرانو د ماشوم مور ته ورته ویلې په تعصب سره چې ستاسو دا ماشوم ژوندی نه ده، خو دې مور نه میاشتې دا ماشوم په خپله غېږه کې رالوی کړی و، دا یې په دا غېږ کې ونیو او په خپله ژبه یې دې ته علالو شروع کړه، اوښکې یې ورسره تویولې. د دې د علالو د سندرې په پای کې ماشوم سترګې پرانیستلې او ډاکټرویانو چکې وکړې او ویې ویلې چې طب د دې په دې باره کې هیڅ نشي ویلی. نو مینه ژوند ورکوي، مینه ژوند پالي، مینه د ټول ژوند وینه ده. سمندر صاحب، ستاسو په مخکینی کتاب کې هم تقریبا په همداسې موضوعاتو باندې بحث شوی و. ځینو دوستانو نه بیا ما واورېدل چې ستاسو د مخکینی کتاب ځینې لیکنې سپینو شیرونو ته ورته وي. دا سلسله مو په همغه د مینې کولو د جنت د لیکنو په څېر جاري ساتلې ده، که په دې کې څه بدلون راوړی ده؟ او دا هم راته ووایاست چې په مجموع کې له هغه وروسته به مو څو داسې مقالې خپرې کړي؟ د مینې اکاډمۍ لړۍ تر اوسه پورې نننۍ 12مه وه چې ما واستوله. بعضې شیان دي چې هغه زه خپل شخصي حریم ګڼم، هغو ته ډېر وفادار یم. یو هغه د ما شخصي ازادي ده. شخصي ازادي له خوراکه، له څښاکه، له پوښاکه، له غږېدا، له لوست، له دې ونه نیولې تر دې پورې چې زه باید د هنر نقاشي په څه ډول الفاظو سره سمبال کړم. نو دلته هم زه دې ته مقید نه یم چې محتوا یا معنا د پوښ کار کم. ما پوښ د دې لپاره استخدام کړی. هڅه کوم چې نثر دغه ریتم پیدا کاندي، هغومره ریتم چې شعر خلکو ته ورکولی شي، دغه آهنګ باید پکې واورېدل شي. زړه مې راته وایي چې د کلمو افزار دا وس لري چې هم په نقاشۍ واوړي، هم یو موزیکاله مجموعه سي، او هم د رنګینو سپینو کوډو یو زړه راښکونکې مجموعه وګرځي. نو په دې خاطر تلاش مې دغه ډول روان ده، ادامه ورکوم. دا مو راته ونه ویل چې همدا سلسله به په همدې شکل سره چې دا جاري به ساتئ او که به څه تغییرات هم پکې راځي؟ اوس مې یو تازه فکر ته چې راغلی دی، غواړم چې عمان صاحب تاسو ته خپله تجربه ده دغه بشري پوهه د کیسې په قالب کې نوې محتوا زر اخلي، یک کیسې د روایت په شکل چې راځي. نو زړه مې ده چې دغه یو کرکټر رامنځته کړم. دا کرکټر به د مځکې د مخ یو آزاد وګړی وي چې دی به فقط مینه ویشي، مینه به غږوي، مینه به اوروي، مینه به خلکو ته ورکوي. هر ځای ته به ځي، بزګر ته به مرځي، د جماعت ملا سره به هم خواله کوي، پروفیسور سره به هم کینی، اکاډمیکو چیرو بحثو ته به هم داخلېږي، د ښوونځي له شاګرد سره به هم لاره کې مزل کوي او د خپل زړه ګلان به ورسره ویشي. غواړم په داسې یو کرکټر یې واړوم. نو که د خدای پاک اراده وه، زه به دغې لړۍ ته په آینده کې دا ډول رنګ ورکړم. سمندر صاحب، د مینې په باره کې مو ډېر لیکنې وکړې، فکر نه کوئ چې ډېرې سوي دي؟ عمان صاحب، باور وکړئ هر ځل کوم څه چې ما په زړه کې غوړېږي، ټوله هڅه مې دا وي چې هغه په ډېر امانت او خلوص سره وړاندې کړم. خو بیا متوجه کېږم چې ذهني او حسي وړتیاوې مې دونه بلوغ ته نه دي رسېدلي. هغه څه چې ما زړه یې ترنګوي چې هغه واقعا هم موزیکال کاني د باندې راوباسي. نو بیا رانه پاتې کېږي خپل زړه. زه غواړم چې خپل ټول زړه په یو ښکلې ننداره بدل کړم چې دا فقط د مینې ننداره وي. او کله کله داسې تصور کوم چې شاید زما سرنوشت دا وي چې بالاخره په غږ کې وسوځم، یوه چغه سم او له دې سره ختم سم، خو دا چغه به ژوند راوړي. خدای دې مینه ډېره کړي او ډېره زیاته مننه.